د کورنیو چارو وزارت د اطفائیې او اوروژنې لوی ریاست ښوونیز مرکز کې 50 تنو مسلکي زده کړې بشپړې کړې. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې چې د اطفائیې او پیښو ته د رسیدو لوی ریاست په انګړ کې جوړه شوې وه. پیښو ته د رسیدو او اطفائیې لوی رئیس الحاج مولوي حافظ نور الله انصار، د سوق او ادارې مدیر ویس الدین قدیری او د غراز استادانو او محصلینو پکې ګډون کړی و. په سر کې الحاج مولوي حافظ نور الله انصار میلمنو ته ښه راغلاست ووایه او د یاد مرکز له استادانو څخه د مننې ترڅنګ یې نوي فارغین د دندو پر مهال زیرتیا ته راوبلل. هغه استادانو چې د شپې ورځ په تکلیفونو او کړاوونو او سختیو تیرولو سره د خپل نوځوانان ورونو او لکه خپل اولاد په شان په خپل رحمت وزر لاندې واخیست و دې ته تربیه ورکړه و دې ته ارتقای ظرفیت یا نور مسایلو چې د اطفائیوي یا نجات یا د حوادث طبیعي و غیر طبیعي علمونه ورته عملی او د درسي پروګرامونو کې ورکړه. منندوی رب العالمین د قبولیت غواړو. یو میاشت کې ډیر شي انسان یقینا بصارت سره علم اخیستلی وي، هغه ډیر شي اخیستی شي. اوس تاسو ته کوم امانت دی چې د هغه محصلینو ته وایم، د امانت دغه ځای نه چې تاسو واخیست په خپل ولایتونو کې، په خپل کلي کې، په خپل منطقه کې، په خپل خصوصا د مدیریتونو او امریتونو کې تطبیق کړي، هلته بیرته تکرار یې وکړي. دا کوم شی علم زده کړی دا به خدای مکړی هیر نه کړي، تاسو سره ډېر محنت شوی دی، د لوی امانت د ستاسو په غاړه شو. اخوا ته بیا ستاسو دنیوي او اخروي مسؤلیت ده دواړه باندې تاسو متوجه شي. راغلو هغه موضوع ته چې نن غواړم اشاره وکړم، هغه کوم قهرمانان و هغه کوم ملګري تکلیف و مشقتونو په مختلفو ولایتونو کې ورغلی، زموږ د خطې عملیاتي ده، لکه کمندو په شان کله په هلیکوپټر سره، کله بل تیارې سره، کله مځکې، کله اسمان څخه رسیدلی. الحمدلله په هر ځای ته چې رسیدلی الله تعالی لوی عزت ورکړی. دا زموږ یو لوی او قوت دی رب العالمین فضل کرم ده زموږ ملت سره، زموږ امارات خصوصا د وزارت داخلي رهبریت سره. دا زموږ د خطې عملیاتي د دې د مشرانو او منصبانو افسرانو د دې عملیاتي ملګري ټولو ته یقینا زه تشکري وایم، د دې تکلیفونو رب العالمین نه قبولیت غواړم. نوموړي له هیوادوالو، هټیوالو او سوداګرو وغوښتل چې د اور لګېدو پر مهال د پر وخت د اور وژنې مرکزونه خبر کړي. وروسته نورو مسؤلینو هم خبرې وکړې او فارغو منصوبینو ته یې د مبارکي ترڅنګ له دوی وغوښتل چې د اور وژنې په برخه کې د خپل زده کړې مهارتونه له نورو همکارانو سره شریک کړي. ما از موظفین، از پلیس، از قماندان امنیه ولایت هم خواهش میکنیم و تمام حوزه ها به متوجه باشند. هر موتری، هر دکاری، هر تلپمپ و هر استیشن، هر هتل، هر مغازه، هر مارکت و هر فابریکه اگر آلای ضد دریق را با خود نداشته باشند اونا را اجازه کار کردن ندید، بلکه قلب بندازید، بانین به هر جایی که شکایت بکنند. چون که به ما نماینده های تجارای ملی گفتند، اتاقای صنعت و تجارت و همون کسایی که کار میکنن، کاروباری مردم اینجا آمده با ما گفتن که شما کوشش کنین که مردم باید این چیزا داشته باشن، چرا که حریق یک دم انفجار نیست، از نطفه شروع میشه، با همون آلای ضد حریق داشته باشه، با همون ساعت، با همون تیم، با همون دقیقه یک 10 ساله بچه هم میتونه که را خونسا بکنه. په پای کې فارغ شویو منصوبینو ته د مسؤلینو لخوا بریلیکونه هم ورکړل شول.